د راټولیدنې په پیل کې د ښاروالۍ ریاست د ښاري حکومت ولی امیر محمد الله شیرزي په خپلو پیلیزو خبرو کې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد سیمینار د جوړېدو پر اړتیا، ارزښت او څرنګوالي بحث وکړ. زیاته یې کړه د ښاري میشتېدنې قواعد او مقررات په ښارونو کې د تنظیم، قانونمندۍ، متمدن ژوند رامنځته کولو، د ښاریانو حقوقو او وجایبو پیژندلو، خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او د ښار د سرسبزۍ او ښکلا لامل ګرځي. د زیاتوله د دې کنفرانس پیل له خوست څخه وشو او اړینه ده چې په نورو اکاډمیکو مرکزونو کې هم ورته کنفرانسونه جوړ شي. شیرزي وویل زما ښار مجله د زرغون خوست کلتوري جشن ترسره کول، ښوونځیو کې د ښاروالۍ د اړوند کمیټو ایجاد، ښار په ناحیو او ناحیې په ګذرونو ویشل، د ګذر وکیلانو ټاکنه، د مشورتي بورډ جوړښت، د ښاري اصنافو شبکې ایجاد، ښار کې د عامه پوهاوي د پیغامونو خپرول، د حساب ورکونې لړۍ غځول، د سپورټي لوبو ترسره کول، ښاریانو ته د ښار د مالکیت احساس ورکولو په موخه د اړینو اقداماتو ترسره کول، د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون جوړول، اکاډمیکو مرکزونو سره د ښو اړیکو رامنځته کول هغه څه دي چې د خوست ښاروالۍ ریاست له ابتکاراتو او فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. شیرزي په وروستیو کې د چارو ادارې د ښاروالۍ د انسجام ریاست د ښاري حکومتولۍ د رئیس پیغام ولوست چې د دا ډول سیمینارونو جوړول او نورو ځایونو ته لیږدول یې اړین ګام بللی او د خوست ښاروالۍ د مشرتابه دا نوښت یې ستایلی. ورپسې د خوست ملي راډیو ټلویزیون امیر مولوي محمد نسیم فهیمي په خپلو خبرو کې د ښاري میشتېدنې د کلتور رایجولو په موخه د غوره طرحو وړاندې کولو د سیمینار ترسره کول یو مهم ګام وباله. ښاغلي فهیمي د قرآني آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې د نظافت او پاکوالي په اړه ګټور معلومات وړاندې کړل او په وینا یې د کور، کلي او ښار پاکوالی اړین دی، ښاري کلتور باید وپیژنو او د رایج کولو په هدف یې هلې ځلې ترسره شي. مولوي محمد نسیم فهیمي زیاتوله د ښاروالۍ هغه مقررات او قوانین چې د ښاري کلتور د پیاوړتیا لامل کیږي ښاریان باید پر ځان ومني. وروسته د احمد شاه ابدالي روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسې استاد معراج، د شیخ زید پوهنتون استاد حکیم زوی او د پامیر لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې استاد مشتاق له لوري په اړوند برخو کې ګډونوالو ته خپلې تیارې کړې طرحې او سپارښتنې وړاندې کړې. په خپل طرحې کې 15 بنیادي نکات وړاندې کړل چې په هغې کې ټولو کې اول چې وه عامه پوهاوی و، باید د خلکو عامه پوهاوی ترسره شي. په دویم قدم کې زموږ د ښار دپاره د منظم پلان ترتیب و چې باید ښار یو منظم پلان ولري، د هغې په پلان په اساس باید ښار په مخ یوسي. د ترڅنګ زموږ چې دی د دریم نکات چې و زموږ د نورو دولتي نهادونه چې دي، دولتي ارګانونه چې دي، د هغې مرسته وه د ښاروالۍ سره چې د ښاري کلتور په عملي کولو کې د هغوی ونډه هم ډېره اړینه ده. څلورم یې چې زموږ هغه د باثباته کشر، زموږ د وطن، زموږ د ښار د تعلیم یافته کشر ونډه وه چې هغه هم د خلکو په پوهولو کې، د خلکو په عامه پوهولو کې ډېر مهم رول لوبولی شي. او پنځم یې چې و زموږ دغه وړاندیز و چې باید دا ښاري خدمات چې دي هم اقتصادي او هم صحي خدمات باید نورو پرتو ولسوالیو ته او کلیو ته هم وغځول شي. استاد ګل شریف هڅاند په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د ښاري نظم د ټینګښت په موخه د ولسوالیو کې هم د نقشې له مخې ښارګوټي ورغول شي او په اوږد مهال کې د خوست د ولسوالیو په کچه د حلقوي سړک د جوړولو پلان هم عملي شي څو ښار کې د بیروبار او ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. د ولایت مقام استازي محمد رسول عادل او ارزونکي ډلګۍ د یادو طرحو هر اړخیزه ارزونه وکړه او په پایله کې د احمد شاه ابدالي مؤسسې د استاد طرحه په لومړي، د شیخ زید پوهنتون د استاد طرحه په دوهم او د پامیر پوهنتون د استاد طرحه په دریم مقام کې راوسته چې ایواردونه او ډالۍ ورکړل شول. د خوست ښاروالۍ ریاست د ښاري حکومتولۍ امیر محمد الله شیرزي وویل ښار میشتېدنې د غوره طرحو کنفرانس د مرکز په هدایت په خوست ښاروالۍ کې نن ترسره شو. د دې نه هدف دا ده تر څو زموږ هغه ښاریان چې د دې برخې سره نااشنا دي دوی د خپلو حقوقو او مسؤلیتونو څخه خبر شي، هم ادارې او هم زموږ وګړي. نو په دې کې تقریبا 2 میاشتې وخت اکاډمیکو مرکزونو یا دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوی تر څو دوی خپلې غوره طرحې زموږ سره شریکې کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي مقام ګټونکې طرحه به د زون په کچه د ښاروالیو د طرحو ارزونې ته وړاندې کیږي او هلته به تر ټولو غوره طرحه ټولو ښاروالیو ته د تطبیق په موخه استول کیږي.